دا د خدمت کولو فرصت یا تقسیم اوقات په داسې شکل باندې آماده کړی و چې یو وخت افغانانو کلینیک ته ډېره اړتیا درلودله، سیار ډاکټر ته به یې ډېره اړتیا درلودله، دوا ته به یې ډېره اړتیا درلودله. هغه برخه هغه وخت چې جهاد و، همدارنګه د جهاد نه وروسته مهاجرین بیرته خپل کلو ته ستنېدل. اما کله چې مهاجرین یا په ټوله کې افغانان ځای په ځای سو، دې نتیجې ته ورسېدل چې یو بلې مرحلې ته اړتیا ده. دې نتیجې ته ورسېدل چې افغانان فقر سره لاس و ګریوان دي. دلته دریاب بهیږي، اما د دریاب په غاړه زرګونه هکټاره ځمکه ده چې هغه باید آباده سي، اما څوک نه و چې دا آباده کړي. دا هغه شخص و چې دې برخې ته یې توجه وکړه او نن د ده له برکته زرګونه کورنۍ د هغوی په ژوند کې مثبت بدلون راغلی.